أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. سورة فاتحة و آیاتونه دي او یوه رکوع ده. لومبني درې آیاتونو کې د الله حمد و ثنا ده او اخیری درې آیاتونو کې د انسان د طرف نه د دعا او د درخواست مضمون دی او دا درخواست چل الله پاک په خپل مهربانۍ باندې انسان ته ښوولی دی. منځ کې یو آیات مشترک دی، څه حصه د حمد و ثنا ده او څه حصه د دعا ده. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اللہ تعالی فرمائی منځ زما او زما د بنده تر منځه په دوو حصو کې تقسیم شوی دی. نیم زما لپاره او نیم زما د بنده لپاره دی. منځ نه مراد سورة فاتحه ده او زما بنده چې څه غواړي هغه ورته ورکړی شي. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله بنده ووایي چې الحمدلله رب العالمین نو الله پاک فرمایي چې زما بنده زما حمد ووایي، او چې کله بنده وایي چې الرحمن الرحیم نو الله پاک فرمایي زما بنده زما تعریف او ثنا بیان کړه. چې کله بنده وایي مالک یوم الدین نو الله پاک فرمایي زما بنده زما بزرگی بیان کړه. چې بنده وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین نو الله پاک فرمایي دا آیات زما او زما د بنده ترمنځ مشترک دی، ځکه په دې کې یو اړخ د الله پاک حمد و ثنا ده او دویم اړخ د بنده دعا او درخواست. دې سره دا هم الله پاک وفرمایي چې زما بنده ته به هغه څیز ملاویږي چې کوم یې غوښتی دی. بیا چې کله بنده وي اهدنا الصراط المستقیم تر اخره پورې الله فرمایي دا ټول زما د بنده دپاره دي او ده ته به هغه څه ملاویږي چې دی یې غواړي. الحمد لله د دې معنا دا ده چې ټول تعریفونه الله لره دي. په دې دنیا کې کم ځای کې چې د کم څیز تعریف کېږي ښه صفتونه بیانېږي حقیقت کې دغه تعریفونه د الله دي. زرګونه لکونه دلکش نظارې دي
دلکش زړه راښکون شي، هر وخت یې ځان ته راکاږي او دغه دلکش نظارې انسان په دې مجبوروي چې انسان د دې تعریف وکړي، صفتونه دې بیان کړي. نو د دې بې شمېره څیزونو تعریفونه کېږي او موږ وایي الحمدلله ټول تعریفونه الله لره دي. د دې مخلوق له خو هم تعریفونه کېږي. نو کله فکر وکړي شي حقیقت کې د دې ټول مخلوق چې څومره تعریفونه کېږي دا د الله تعریفونه دي. مثال په طور باندې یو ښکلی بلډینګ دی، یو مکان دی. دا مکان په خپله خو جوړ شوی نه دی، د دې څوک ماهرینو هغوی نقشې جوړې کړلې او بیا په هغه نقشه باندې کار وکړ. اوس دغه ماهرین چې موجود وي او یو ناشنا سړی راشي او د دغه مکان د دغه بلډینګ هغه حسن وویني او بیا تعریفونه شروع کړي چې دا ډېر ښکلی مکان دی او ډېر ښکلی بلډینګ دی، هغه جوړونکي چې ناست نه په زړه کې خوشحالېږي. دا ترکاڼ ښکلی فرنیچر جوړ کړي او دا ترکاڼ موجود وي او دغه وخت کې یو سړی هغه فرنیچر ته ګوري ډېر ښکلی ورته ښکاره شو، نو د هغې فرنیچر صفتونه شروع کړي چې دا ډېر اعلی دی. نو دا د دې فرنیچر تعریف نه دی، دا د دې جوړونکي تعریف دی، د دې مکان تعریف نه دی، د هغې د جوړونکي تعریف دی. نو په دې ټوله دنیا کې چې کم څیزونه د تعریف قابل دي، دغه تعریف حقیقت کې د الله دی. د دې کاریګرو په ذهن کې دا نقشه چا اچولې ده؟ دا الله. نو دا ټول تعریفونه دا د خالق د الله دی، الله د دې ټولو خالق دی. نو دا ټول تعریفونه د الله دي. نو چې تمام تعریفونه د دې لایق الله دی، د حمد و ثنا لایق الله دی، نو د عبادت لایق هم د قضات دی، بل څوک نه. نو دې نه معلومیږي چې الحمدلله اگر چې د حمد و ثنا لپاره راوړی شوي دی، خو ضمناً په دې کې معجزانه انداز کې د مخلوق پرستی بنیاد او جرړه ایستی شي. په دې کې د توحید تعلیم ورکېږي. الحمدلله ټول حمد و ثنا الله لره دی. دې نه پس رب العالمین دې لومبنۍ جملې نه پس د الله لومبنۍ صفت رب العالمین. لفظ د رب تربیت او پرورش کولو والا، پرورش کولو والا، تربیت کولو والا، پالنے والا. اوس دا تربیت څه ته وایي؟ د یو څیز د تمامو مصلحتونو رعایت او لحاظ ساتلو سره سره درجه په درجه حد کمال ته رسولو والا ذات رب دی. د یو مخلوق د تمامو مصلحتونو لحاظ ساتلی شي، درجه په درجه وړاندې کېږي او حد کمال ته رسولی شي. دا رسول څوک کوي؟ دغه ذات رب الله. نو رب لفظ بغیر د اضافت نه چې راشي نو د الله نه غیر په بل چا اطلاق جایز نه دی. ځکه مخلوق په خپله تربیت ته محتاج دی، نو د بل چا به څه تربیت وکړي. اوس د دې لفظ د رب
دې سره که بل لفظ یو ځای شي لکه رب المال رب الدار نو د الله نه غیر په بل چا اطلاق بیا روا دی رب المال د مال مالک رب الدار د کور مالک او العالمین د عالم جمع ده نو د الله د ذات نه غیر چې څومره څیزونه دي دې ټولو ته عالم وایي هر شی چې وي خو چې د الله نه غیر دی بس دا ټول عالم دی او عالم ته عالم ځکه وایي چې دا یو علامه ده په وجود د خالق باندې عالم علامه ده یو نشانی ده پس په وجود د خالق الله موجود دی نو دا عالمین جمع لفظ دی ده کې راغلی دی وی د دې انواع او اقسام ډیر زیات دي نو ځکه جمع راوړی دی کنی رب العالم باندې انکار به شوی او رب العالمین ځکه وی چې د عالم قسمونه ډیر زیات دي نو رب العالمین دا مطلب شو چې د کائنات کې د دې مخلوقاتو څومره قسمونه دي دا غي ټولو قسمونو مخلوقاتو تربیت او پرورش کولو والا ذات الله من ته چې په نظر دا څومره څیزونه راځي دا نور سپومې ستوري باد و باران او په دې ځمکه لکونه قسمه مخلوقات ښکاري دا ټول یو عالم دی دا ټول یو عالم او داسې په زرګونو په لکونو نور عالمونه هم شته موږ نه دي لیدلی خو نور هم عالمونه شته یو نه ختمېدونکې سلسله ده ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ دی فرمای وی سلویخ زر عالمونه داسې نور هم شته دا دنیا د مشرق نه تر مغربه دا یو عالم او د دین علاوه سلویخ زر عالمونه وی نور هم شته او بعض عالمان وی اتیا زر عالمونه نور دي په دې ځمکه باندې څه اندازې پورې هوا ده د هوا نه بره بیا خلا ده خالي ځای دی هلته هوا هم نشته انساني مزاج هوا سره مناسب دی چې کوم ځای کې هوا وي انسان به پکې اوسېږي او چې هوا نه وي نه هلته انسان نشي اوسېدی نو اوس که څوک دا شوبه کوي چې په خلا کې د انساني مزاج مناسب هوا نشته نو هغه ځای کې انسان یا بل حیوان څنګه به جمدې پاتې شي امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه جواب کوي وی دا ضروری نه ده چې د دې عالم نه بهر خلا کې چې نور عالمونه اوسېږي د هغوی مزاج چې هم زمونږ د دې عالم په شانتې وي یعنې هغوی هم په هوا کې وخت تېروي نور مخلوق د هغوی مزاج به د هوا نه مخالف وي مزاجونه او طبیعتونه به یې بدلي خطه کې ته وخت تېرولی شي نه یو انسان څوک راولي او د سیند په غاړه دی خټه کې سملوي د پاسه پې خټې واچي او پټې کړي او 3 میاشتې پسې وګورې د جمدې وي خټه کې ډوب نه مړ به شي د ته مزاج داسې نه دی خو دا چندخه په نومبر دسمبر
او جنوري کې چا لیدلې ده د 3 میاشتې کې چنډخه چېرته په نظر نه راځي دا چېرته تللی ده وایي دا چنډخه د دې سیند او د ولو د لښتو په غاړه چې کوم نښه ده نو په دغه ځای کې په دې خټو کې دننه دا چنډخې پټې پرتې وي که چېرته زمیندار لښتي پاکوي او چاري اړمه کړي نو چنډخه ترې ودانګي اوس په دې خټو کې دننه دا چنډخه چې پرته ده د دې په دې سرمن کې الله مشین لګولی دی یو مشین یې دا لګولی دی چې د دې ځمکې د دې خاورې او د دې اوبو د یخوالي نه د دې په سرمن کې مشین لګېدلی دی هغه ته اوبه اخلي او هغه ته خوراک اخلي د چنډخې بدن ته یې رسوي چنډخه روغه پرته ده په دې سرمن کې دویم مشین لګولی دی چې د دې یخوالي نه هغه هوا جوړوي او د دې چنډخې پړکوس ته یې رسوي ساه پې اخلي نو 3 میاشتې دا په خټو کې پټه پرته ده د دې خټې او د لوندوالي نه خوراک هم اخلي سام اخلي دا څوک ورکوي دا مزاج ول الله پیدا کړی دی انسان خو دغه ځای کې اوسېدی نشي نو د دې هوا نه بهر په خلا کې یا د خلا نه برابره چې کوم مخلوق الله پیدا کړی دی الله ولا مزاج داسې پیدا کړي چې هغه ځای کې به ډېر خوشحاله وي دا دې څوک نه وایي چې په هغه ځای کې هوا نشته نو فخر الدین رازی رحمت الله علیه تقریبا سره پاسه 800 کاله مخکې دا خبرې کړې دي چې هغه وخت کې دا جدید آلات نو فخر الدین رازی رحمت الله علیه فلسفي دا منطقونه او فلسفه وغیرہ په دې علم کې ډېر لوی مهارت یې لرو او تصوف طرف ته لا نور راغلی په دغه زمانه کې یو بزرګو نجم الدین بابا یو لوی ولی الله د فخر الدین بابا رازی اراده وکړه چې زه ورځم او د ده سره ملاقات کوم او په دې تصوف کې څه حصه اخلم د نوم نه د یو بل خبرو خو یو بل ته مخامخ شوي نو فخر الدین رازی د نجم الدین بابا جماعت ته راغی او داسې ځانې ملنګ غوندې کړی دی نه ښیي ورته ځان ناشنا ملنګ دی او نجم الدین بابا له ډېر مریدان زیور دغه وخت کې چا څه سوالونه راولېږل نجم الدین بابا له وی د دې سوالونو جواب راله راکړه نجم الدین بابا هغه سوالونه وکتل نو وی دا سوالونه ډېر پیچیده دي او د دې ماهر زما په ذهن کې فخر الدین رازی دی یو خادم ته ویل یو شیخ ته چې ته دا کاغذ واله او فخر الدین رازی له یو څه ورته چې د دې جوابونه وکړه بس فخر الدین رازی خو په جومات کې خړ پړ اوړي راوړي ځان نه ښیي نوم یې خپل واورېد چې ما پسې خو سړی روان شو ناګهانه جومات ته ووته او خادم له ورغی شیخ له وی باباجي خو تا لیږي تا سره دې کاغذ کې څه دي وی دا فخر الدین رازی له دا خط وړم او ته ما له را چې زه وګورم زماره وی ملنګه ته په څه پوهېږې دا ډېر پیچیده سوالونه دي او فخر الدین رازی به پې پوهېږي هغه له وړم وی ته ما ته وښیه که پوهېږم خو پوهېږم او که نه پوهېږم نو ته خو هسې فخر الدین له روانې خادم کاغذ ورکړ فخر الدین رازی وکتل او داسې ورته وایي چې د دې لومبني سوال دا جواب دی او که تا ویرېږي ورکه په پنسل یې درته کچه لیکمه نو داسې کچه کچه په پنسل یې د یو سوال جواب د ټولو وی ته ورشه باباجي ته وښیه که خوښې شو ښه ده که زه بیا فخر الدین له لاړ شه خادم زر واپس شو نجم الدین بابا ته وی ته داس جوابونه وګوره هغه چې جوابونه وکتل وی دا خو بغیر د فخر الدین نه بل څوک نه کوي چا ته کوي وی دې جومات کې یو ملنګ دی ویری والا ملنګ یې راوستي یا لکه فخر الدین دا ځان دې ولې پټ کړی دی ته خو فخر الدین یې څه عذر معذرت یې وکړ او د هغې نه پس بیا بیعت وکړ وی صاحب دې له راغلی یم چې
تا سره د تصوف کومه حصه ده نو ماله پکې برخه هغه ورته وی اول دا فلسفه او دا منطقونه دا درنه لر کوم نو بیا به بیعت کې توجه یې ورته وکړه چې توجه وشوي دومره بوج په هغه راغی لکه د پاسه چې په غرب کې ښودی شو وی چغې کړه چې په ما خو ډېر بوج راغی وی لږ صبر وکوي دا منطقونه دا فلسفې ده نو وی حضرت دا خو مې په ډېره خوارۍ زده کړي دا نو بس وی نه چې دا د نو باسم نو بیا به ښه شي هغې نه پسې ورته بیا بیعت وکړو او د ولایت او د بزرګۍ یو حصه وله الله ورکړه فخر الدین رازي خپلې علاقې ته تللی زنکدن غوندې حالت چې کله راشي سختي راشي نو دا شیطان دغه وخت کې رامنډه کړي دی خپل چالاکي شروع کړي سړی په آخر کې خطا کوي فخر الدین رازي سره شیطان خبرې اترې شروع کړي خدایان شروع دلایل شروع شو او شیطان چې دی نو یو دلیل برد کو دی کې دا نقصان دی او دی کې دا نقصان دی قریبه وه چې فخر الدین رازي خطا کړي وی دغه وخت کې الله پاک نجم الدین بابا ته په کشف وښول چې مرید یې درله راګیر کړی دی دې نه ته اواز وکړ وی فخر الدینه د ابلیس ته ووایه چې زه بې دلیله خدای یو منم وی دا اواز هغه ته الله ورسو چې اواز ورسېد هغه وی شیطان ته وی چې الله یو منم او بې دلیله یو منم وی شیطان چرچ هاي د بې دلیله به څه دلیل د الله پر رحم باندې بچ کېدل کېږي شیطان فخر الدین رازي خطا کو خو الله ته بچ کو یہ په دلیلونو کار نه کېږي ای گرب استدلال کاری دن بودی فخر رازي رازدار دن بودی که په دلیلونو د دین باندې کار کېدلی د فخر الدین رازي به د دین رازدارو د الله پر رحم باندې بچ شو نو دا خبرې پخوانه 800 کاله مخکې فخر الدین رازي وایي چې داسې عالمونه شته دی چې زما او ستا په نظر کې نه راځي اوس وخت کې جدید آلات پیدا شو او په لکونه میله د دې ځمکې نه ډېر لرې انسان لاړ شي او هغه ځای کې چې ګوري نو بیا هم اسمان دومره لرې ښکاري لکه د ځمکې نه چې موږ ته لرې ښکاري موږ وایو چې بس یو څو ګزه بره لاړ شو نو اسمان به نږدې وي لاس به هم ورپورې ولګېږي خو لکونه میله لرې چې په راکټونو کې بره وخېږي هغه ځای کې بیا ګورې نو بیا هم اسمان دومره لرې وي نو د خلا مقدار نه دی معلوم چې دا څومره زیاته ده او په دې کې څومره مخلوقات دي الله ته علم دی هغه ذات ته علم دی چې چا پیدا کړي او د دې تمامو مخلوقاتو پرورش کول دا څوک کوي رب العالمین یې کوي نو رب العالمین ته چې وی الحمدلله نو تا یو دعوه وکړله چې ټول حمد و ثنا الله لري نو دې لپاره دلیل پکار دی وی دلیل یې دا دی چې دغه الله رب العالمین دی د دې تمام کائنات پرورش کوي تربیت کوي ذمہ دار دی نو ځکه د حمد و ثنا لایق دی د عبادت لایق دی الرحمن الرحیم د دې الله نور صفتونه داري چې رحمان او رحیم دی او دا دواړه صيغې د مبالغې دي په دې کې د الله پاک د رحمت هغه فراخه او ډیروالي طرف ته اشاره ده چې الله ډیر زیات رحم والا دی او دا تمام کائنات او مخلوقات د دې پرورش کول د دې تربیت کول ازروی رحم و کرم ذمہواری په خپل فزان اچولې ده کني په الله څوک ذمہواری نشي اچولی الله د چا نه مجبور نه دی دا ټول کارونه دا د الله د رحم تقاضا ده مالک یوم الدین مالک دروازه د جزا دی روز جزا روز قیامت مالک یوم الدین دین معنی جزا نو مالک یوم الدین مالک دروازه د جزا مالک دروازه د بدلې دی پس باندې به مالک وي ملکیت پس
نو ذکر یې نه دی کړی. نو ذکر نه کولو کې اشاره عموم ته ده چې د هر یو څیز مالک الله. بل څوک مالک نه دی. او په دنیا کې بنده ته د مالک نسبت کېږي نو حقیقت کې مالک الله دی. او په دنیا کې مجازن د انسان ته نسبت کېږي چې دی مالک دی. دا پخواني بزرګان مشران دی چې به کتاب واغشته نو په کتاب د پاسه به چې لیکل کول به در حقیقت مالک هر شی خداست، این امانت چند روز نزد ماست. پخوا فارسی ډېره وه، د فارسی رواج و، یو بل ته که چا خط لیکه نو فارسی کې به یې لیکه، لکه اوس چې تاسو اردو یا انګریزي ډېره لیکئ. نو در حقیقت مالک هر شی خداست. حقیقت کې د هر یو شي مالک الله. او په دنیا کې که چاته نسبت کېږي دا کور د فلاني دی، دا خو مجازن د فلاني دی، حقیقتا د الله. مال د فلاني دی نو حقیقتا د الله، مجازن د فلاني دی. مالک یوم الدین، مالک د ورځې د جزا دی. د دنیا دارالعمل دی، دا د ډیوټۍ یو ځای دی او د تنخواه وصولولو ځای نه دی. دې دنیا کې به ډیوټي کې تنخواه به دلته نه غواړئ. لکه په دنیا کې څوک په عیش او په عشرت کې ویني، په مال او په دولت کې ویني، نو دا د دې خبرې دلیل نه دی چې دا بنده د الله په در مقبول دی، دی د الله ډېر خوښ دی. یا یو انسان په تکلیف کې ویني، د دې دا مطلب نه دی چې دا د خدای ناخوښه دی. مثال په طور باندې یو سړی په دنیا کې په یو ډیوټۍ مقرر دی او سخته ګرمي هم کېږي په اوړي کې او په ژمي کې ګړګوز هم کوي او د خپله ډیوټي کوي. یو عقلمن هم دته مصیبت زده نه وایي، او که هر یو خیرخوا دله راشي او دته وایي چې دا کار پرېږده دا خو ډېر سخت دی، نو دی به خیرخوا ونه ګڼي، دشمن به وګڼي. په خوارو زارو مې ځان له نوکري کتله، دې نه مې وباسي. دې تکلیف کې ولې خوشحاله دی او د خیرخوا نه ولې خفه کېږي چې د کاره مې مه وباسه؟ میاشت پس د تنخواه په تمه دی، نو په دې دنیا کې دی دا سختي او تکلیفونه برداشت کوي، میاشت پس په تنخواه ورکوي. نو دغه وجه ده چې په دنیا کې پیغمبرانو د پیغمبرانو نه وروستو اولیاء کرام درجه په درجه په ډېرو سختو تکلیفونو کې مبتلا وي، خو ډېر مطمئن وي، په آخرت کې د تنخواه او د اجر او د ثواب په تمه وي. نو د دنیا عیش او عشرت د حق او د صداقت علامه نه ده. د دنیا غمونه مصیبتونه د خدای د ناخوښتیا علامه نه ده. مالک یوم الدین، مالک د ورځې د جزا دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تعالی را عبادت کو، و ایاک نستعین او خاص تانه امداد غواړو. یو طرف ته حمد و ثنا او بل طرف ته د دعا درخواست. نعبدو من عبادت کو، عبادت د چا د انتهایی تعظیم او محبت په وجه د هغه په مخ کې انتهایی عاجزي کول او فرمان برداری کول، دې ته عبادت وایي. د چا د انتهایی تعظیم او د محبت د وجې د هغه په مخ کې انتهایی عاجزي کول او فرمان برداری ښکاره کول عبادت دی. نعبدک، من تعالی عبادت کو، نعبدک، نو دې کې نعبدک تعالی عبادت کو،
نو دا کا دا تیرا مخکې که نعبدو دی تې رستو کو بیا یوازې کا نه جوړېده نو ایاکا نو دا مخکې کول رستو کول په دې کې تخصیص ته اشاره کېږي چې ګورې د بل چا نه خاص هم ستا عبادت کو ستا نه غیر د بل چا عبادت نه کو بلکې هر څوک وي خو ستا نه غیر د بل چا عبادت نه کو عبادت به د الله کو وإياك نستعين دې دې کې دقه مخکېوالی رستوالی خاص امستانه به امداد غواړو د بل چا نه امداد نه غواړو انسان باندې درې حالات راځي یو ماضي یو حال یو مستقبل ماضي تیره شوې زمانه حال موجوده زمانه مستقبل راتلونکې زمانه الحمد لله رب العالمين او الرحمن الرحيم دې کې انسان له تنبیه ورکېږي چې دې په ماضي کې او په حال کې صرف الله ته محتاج په ماضي کې دې نشو دا انسان پیدا نو نشو نو دا تمام کائنات نا بہترین شکل صورت کے اللہ پیدا کر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دا انسان نو پیدائش نمک کی نش نو چې پیدا کوئے نو ډیر ښکلي شکل کې پیدا کر دا تمام مخلوق نه ښکلي شکل یې ولا ورکړ دغه ځای کې ته چاته محتاج وي پیدائش نه مخکې الله ته محتاج وي که الله د بزوګي په شکل پیدا کړی وي نو تاسو کولی شو مور پلار دې څه کولی شو انسان خدای انسان پیدا کړلی فی احسن تقویم پیدا کړلی ټول کائنات د تپس کېږي چې دا څومره ښکلی مخلوق که الله بل زناور پیدا کولی چا څه ویلی شو چې داسې نه او په حال کې موجوده وخت کې بیا الله ته محتاج الله ستا د پرورش انتظام کړی دی ستا د تربیت سلسله جاری ساتلې ده نو په ماضي کې الله ته محتاج نو په حال کې الله ته محتاج نو مالک یوم الدین کې وایي چې مستقبل کې الله ته محتاج که مستقبل کې د قیامت پر ورځ د الله تعاون او امداد د سره ني د الله رحم شامل حال نشي نو ځکه چې جهنم ته ورسېږي الله دې جهنم نو وسه نو په دریو واړو حالاتو کې چې الله ته محتاج نو عقل دا تقاضا کوي چې بس د دغه ذات عبادت کوه عبادت د انتهایی تعظیم او محبت سره انتهایی عاجزی او تذلل نو بل څوک د دې لایق نشته نو ځکه انسان وایي ایاک نعبدو چې دا ټول کارونه راله ته پوره کې نو بس هم خاص تعالی عبادت کو حاجت روا تی نو دا عبادت لایق تی و ایاک نستعین او چې د امداد ضرورت پیښ شي نو بل چا نه تا نه به غواړم خاص تانه امداد غواړو عبادات قسمونه دي منځ یو عبادت دی زکات بل عبادت دی روجا دریم عبادت دی حج سلورم او تلاوت قرآن پنځه په هر حال باندې ذکر کول دا شپږم عبادت دی او حلال رزق ګټل دا اووم عبادت دی او د ګاونډي او د مرګري حق ادا کول دا اتم نمبر عبادت دی
او خلکو ته د نیک کار حکم کول او د بدۍ نه منې کول دا 9 نمبر عبادت شو او د پیغمبر علیه السلام د سنتو اتباع دا 10 نمبر عبادت شو. نو په دې یو عبادت کې به د الله سره هیڅ څوک نشي وکړي. نه به د چا محبت د الله برابر وي، نه به د چا نه یره د الله برابر وي، نه به د چا نه امید د الله برابر وي، او نه په چا باندې بروسه د الله برابر، نه د چا طاعت او خدمت د الله برابر، نه د چا نظر و نیاز او منښته د الله برابر، او نه چاته د الله عمر عاجزي او تذلل ښکاره کوي. نو اخري 3 آیاتونو کې د انسان د دعا او د درخواست مضمون دی. الله ورته ښوولی دي چې بنده ما ته داسې ووایه چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دا درخواست په دنیا کې یو افسر ته د کار پیښ شو او د چا په خولې دې ورته ووایي چې یاره زما د فلانې کار دی. افسر ته ویلي، افسر وی ما ته درخواست ولیکه او هغه راته چلم وکړي چې ما ته داسې داسې ولیکه، ته ما ته دا درخواست بیا دفتر ته راورسوه. د دې خبرو څه مطلب؟ دا افسر د له کار کوي ځکه په خپله راته چلو، خو ما ته داسې درخواست ولیکه او چې نه منظوري نو 20 باندې ورته وکړي. پوسټونه نشته، بین لګېدلی دی چې دی راته وایي پوسټونه نشته او بین لګېدلی او خالي پوسټ او خالي ځای وګوره پوه شه کار دله نه کوي. او چې وایي ما ته داسې داسې مضمون ولیکه په دې طریقه ما ته درخواست، امید دې کار دې کېږي. نو الله چې په صورت فاتحه کې بنده تا ته چلو خو چې بنده ما ته داسې درخواست وکړه، اول وایي چې الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، او بیا د هغې نه پس راته وایي چې اهدنا الصراط المستقیم. دا چل چې درته الله وښو کار دې کېږي، درخواست دې منظورېږي، درخواست دې ولیږه او منظوري ورپسې په صورت بقره کې راغله. دا ټول قرآن ستا په درخواست باندې مشتمل دی. تا چې څه غوښتل بنده همې دې قرآن کې در ولیږل، اوس ته په دې باندې عمل کوه، دنیا به دې مخي آخرت به دې مخي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.